هغه بدبخته انسان چې په دکان کې به د ښځو سره بدکاري کوله، د هغه د مرګ نه بعد نورې ښځې هم ښکاره شوي دي او په هغه ویډیو باندې نور د هغه ویډیوګانو په باره کې نور ریکوري هم شوې ده چې نورې ښځې او نورې جنکۍ په دې کې هم راغلي دي. آیا هغه کومې ښځې دي او کومې جنکۍ دي چې دغه کارونه یې کړي دي او اوس هغې هم ګیرې شوي دي چې هغې سره هم خپل کورنو دغه کارونه کړي دي، یعنې مړې کړي دي؟ آیا د دې په باره کې تاسو معلومات اخیستل غواړئ؟ ویډیو را سره پوره وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شئ. دوستانو، هغه د دوو جنکو سره چې کوم درنده انسان دغه غلط کار کړی او بیا هغه قتل شوي دي، د هغې نه بعد چې د هغه نورو خلکو په باره کې هم خبرې روانې دي چې هغه نورې کومې ښځې که تاسو کتلې وي، هغه ویډیوګانې چې نورې ښځې پکې ورسره هم راغلي دي، نو د هغې په باره کې هم راغلي دي چې هغه ښځې هم معلوم شوي دي. ولې چې په هغه ویډیوګانو کې به تاسو کتلې وي چې نورې ښځې د سره هم راتللې. په دغه سړي باندې د شپېتو ښځو دعوه هم ده چې د شپېتو ښځو سره دغه غلط کار کړی دی، چې په هغې کې څه ښځې ښکاره شوي دي او هغې فیملۍ ته او کورنۍ ته پته لګېدلې ده او هغې ته یې د مرګ دمکیانې ورکړي دي، خو تر اوسه پورې هغې وژل شوي نه دي او نه هغې ته څه سزا میلاو شوې ده. هغې ووژل شوې او سزا ورته میلاو شوه، نو د هغې په باره کې به تاسو سره هم معلومات شریکوو چې هغه ښځو سره څه وشو. خو د هغې په باره کې داسې ویل کېږي چې هغې سره هم خپل کورنۍ داسې کوي ځکه چې د یو دکاندار سره یې دغه غلط کار کړی دی او د خپلې کورنۍ نوم یې بدنام کړی دی. خو دوستانو، د دې په باره کې که چېرته نوي او تازه معلومات زموږ مخې ته راغلل یا د دغه ښځو په باره کې د هغې ویډیوګانې راغللې، ضرور به یې تاسو سره شریکوو او تاسو به د دې خبر نه خبروو. خو دوستانو، الله دې په معاشره کې داسې انسان نه ساتي چې هغه د ښځو حیا اخلي او د ښځو سره بدکاریانې کوي د څو روپو او د څیز دپاره. الله دې داسې انسان غرق او تباه کړي. خو دوستانو، که چېرې تاسو د دغه نورو ښځو په باره کې معلومات اخیستل غواړئ، نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن بټن هم وښئ چې راتلونکي هغه ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې میلاو شي او تاسو یې هم وګورئ. والسلام.